وما علينا إلا البلاغ المبين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. دا رسولان دي مونږ د دوی ځینې په ځینې نورو باندې غوره کړي دي، له دوی نه ځینې هغه دي چې الله ورسره خبرې کړي دي او د دوی د بعضو یې درجې اوچتې کړي دي. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. او مونږ د مریم زوی عیسی ته ښکاره معجزې ورکړي دي او مونږ هغه په روح القدس یعنی پاک روح سره قوي کړی دی. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. او که الله غوښتلی نو هغه کسان به په خپلو کې نو جنګېدلي چې له دغو رسولانو نه پسو له دې نه وروسته چې دوی ته څرګندې نښې راغلې او لیکن دوی اختلاف وکړ. نو په دوی کې ځینې هغه دي چې ایمان یې راوړ او ځینې په دوی کې هغه دي چې کافر شول. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. او که الله غوښتلی نو دوی به په خپلو کې نو جنګېدلي او لیکن الله کوي هغه څه چې اراده یې وکړي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی له هغه مال نه څه حصه خرج کوئ چې موږ تاسو ته درکړی دی مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې نه په هغې کې اخیستل خرڅول شته او نه څه دوستانه او نه څه سپارش او همدا کافران ظالمان دي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. الله چې دی نشته هیڅ لایق د عبادت مگر هم دی همیشه ژوندی دی د ټول عالم انتظام کوونکی دی په ده نه پرکالي راځي او نه خوب خاص هم د لري دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. څوک دی هغه کس چې د ده په وړاندې به سپارش کوي مګر د ده په اجازت سره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هغه پوهیږي په هر هغه څه چې د دوی په وړاندې دي او په هر هغه څه چې د دوی وروسته دي او دوی یعنی مخلوق د هغه له علم نه هیڅ شی هم نشي راګیرولی مګر هغه څه چې هغه الله یې وغواړي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د هغه کرسی اسمانونه او ځمکې راځای کړي یعنی راګیر کړي دي او د دې دواړو ساتنه هغه الله نه ستړی کوي او هم هغه ډیر اوچت دی ډیر لوی دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. په دین منلو کې هیڅ جبر نشته یقینا حق لار له ګمراهۍ نه ښه څرګنده یعنی بیله شوې ده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نو چا چې له طاغوت یعنی شیطان بت نه انکار وکړ او په الله یې ایمان راوړ نو یقینا د ډیره مضبوطه کړۍ ټینګه ونیوله چې هغې لره هیڅ پرې کېدل نشته او الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. او الله د هغو کسانو دوست دی چې ایمان یې راوړی دی
هغه دوی لره له تیارو نه رڼا ته راوباسي او هغه کسان چې کفر یې کړی دی د هغوی دوستان شیطانان دي دغه شیطانان دوی لره له رڼا نه تیارو ته وباسي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دغه کسان د اور ملګري دي دوی به په هغه کې همیشه وي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت آیا تا هغه کس نه دی لیدلی یعنی د هغه په قصه نه خبر شوی چې له ابراهیم سره یې د رب په باره کې جګړه وکړه ځکه چې الله هغه ته بادشاهي ورکړې وه کله چې ابراهیم وویل زما رب هغه دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي هغه وویل زه ژوندي کول او مړه کول کوم قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ابراهیم ویل پس یقینا الله لمر له مشرق نه راخیجوي نو ته هغه له مغرب نه راوخیجوه نو هغه کس چې کفر یې کړی و حیرانه ملامته شو او الله داسې ظالم قوم ته سمه لار نه ښیي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها یا د هغه کس په شان چې په یو کلی باندې تیر شو او هغه کلی په خپلو چتونو باندې راپریوتی و هغه وویل الله به دا د کلي خلک د دوی له مرګ نه پس څنګه ژوندي کوي فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم نو الله هغه تر 100 کالو پورې مړ وساته بیا یې هغه را ژوندی کړ الله وویل څومره موده داسې پاتې شوی هغه وویل زه یوه ورځ یا د ورځې څه حصه داسې پاتې شوی یم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه الله وویل بلکې ته 100 کاله داسې مړ پاتې شوی نو ته خپل خوراک او څښاک ته وګوره چې خراب شوی نه دی وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما او خپل خر ته وګوره او د دې لپاره چې مونږ تا د خلکو لپاره نښه وګرځوو او هډوکو ته وګوره مونږ هغو ته څنګه حرکت ورکوو په پورته کولو سره بیا هغو ته غوښه وراغوندو فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نو کله چې دته دا حال ښه څرګند شو وی ویل زه پوهیږم چې یقینا الله په هر شي باندې ښه قادر دی وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي او کله چې ابراهیم ویل ای زما ربه په ما باندې ووینه چې ته مړي څنګه ژوندي کوي وی ویل آیا ته یقین نه لرې هغه ویل ولې نه او لیکن د دې لپاره چې زما زړه مطمئن شي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا الله ویل نو له مرغانو نه 4 راونیسه نو هغه خپلې خواته له بلدولو نه پس ټوکړې کړه بیا له هغو ځینې یوه حصه په هر غره باندې کېږده بیا هغوی راوبله نو دغه به تا ته په منډو راځي واعلم أن الله عزيز حكيم او پوه شه چې یقینا الله ډېر غالب ښه حکمت والا دی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
د هغو کسانو مثال چې د الله په لار کې خپل مالونه لګوي د هغه دانې په شان دی چې وږي زرغون کړي په هر وږي کې 100 دانې وي او الله اجر زیاتوي د چا لپاره چې وغواړي او الله ډېر پراخۍ والا ښه پوهه دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل مالونه د الله په لاره کې لګوي بیا دوی په خپل انفاق یعنی خیرات پسې احسان بارول نه کوي او نه ازار رسوي خاص د دوی لپاره د خپل رب په نس د دوی اجر دی او نه به په دوی باندې سویروي او نه به دوی غمجن کیږي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ښه خبره کول او بخنه کول ډیر غوره دي له هغه خیرات نه چې په هغه پسې تکلیف یعنی تنګول راځي او الله ډیر بے پروا ډیر تحمل والا دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی خپل خیراتونه په احسان بارولو یا نسباتولو او ضرر رسولو سره مه بربادوي د هغه کس په شان چې خلکو ته د ځان ښودنې لپاره خپل مال خرج کوي او په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. نو د مثال د هغه خوې ګټې په شان دی چې په هغې باندې څه لږه خاوره وي بیا په هغې ګټې زورور باران وریږي نو هغه ګټه صفا پرېږدي دوی به له هغو عملونو نه چې کړي دي په هیڅ شي ثواب باندې قادر نشي. والله لا يهدي القوم الكافرين. او الله داسې کافر قوم ته نیغه لار نه ښیي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. او د هغو کسانو مثال چې خپل مالونه د الله د رضا غوښتلو لپاره او د خپلو نفسونو د کلکوالي لپاره لګوي د هغه باغ په شان دی چې په نرمه څربه ځمکه باندې وي چې په هغه زورور باران وریږي نو دغه باغ خپلې میوې دوه چنده وکړي. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نو که په هغه زورور باران ونه وریږي نو هغه ته نری باران هم کافي دی او الله هغو کارونو لره ښه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. آیا په تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د ددې د کجورو او انګورو داسې باغ وي چې د هغه له لاندې ولې بهیږي او د ده لپاره په هغه باغ کې هر قسمه میوې وي په دې حال کې چې دته بوډاوالی یعنی زوړوالی راشي او د ده کمزوري واړه بچي وي. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. پس په دغه باغ داسې سخت باد راوالوځي چې په هغه کې اور وي نو دا باغ بیخي وسوځي. همدارنګه الله تاسو لپاره آیاتونه یعنی نښې بیانوي د دې لپاره چې تاسو ښه فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی له هاغو پاکو مالونو نه انفاق کوئ چې تاسو ګټلی دي او له هاغو مالونو نه چې موږ تاسو لپاره له ځمکې نه رایستلي دي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد او له هغه مال څخه چې تاسو خیرات کوئ د بیکاره څیز اراده مه کوئ حال دا چې تاسو په خپله د هغه اخیستونکي نه یئ مګر دا چې د ده په باره کې تاسو سترګې پټې کړئ او پوه شئ چې یقینا الله ډېر بې پروا ډېر ستایل شوی دی الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شیطان تاسو له غریبۍ څخه ویروي او تاسو ته د بېحیایي حکم کوي او الله تاسو سره له خپل جانب نه د مغفرت او فضل وعده کوي او الله پراخه فضل والا ښه پوهه دی يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب چاته چې وغواړي حکمت یعنی د دین پوهه ورکوي او چاته چې حکمت ورکړی شو نو یقینا هغه ته ډیر لوی خیر ورکړی شو او نصیحت ناخلی مګر د خالص عقل خاوندان وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار او تاسو چې څه خرچ هم ولګوئ یا څه نظر هم په ځان لازم کړئ نو یقینا الله په هغو پوهیږي او د ظالمانو لپاره هیڅ مدد کوونکی نشته إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم که تاسو خیراتونه په ښکاره وکړئ نو دا یو ښه کار دی او که تاسو دا په پټه وکړئ او فقیرانو ته یې ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیر غوره دي ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير او الله به له تاسو نه ستاسو ځینې ګناهونه لرې کړي او الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم سمې لارې ته د دوی راړول ستا په ذمه نه دي او لیکن الله سمې لارې ته راړوي چاته چې وغواړي او هغه څه چې تاسو یې له مال څخه خرچ کوئ نو ستاسو ځانونو لپاره یې فایدې دي او تاسو یوازې د الله د مخ لټونې یعنې رضا لپاره انفاق کوئ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون او هغه څه چې تاسو یې له مال څخه لګوئ یعنی انفاق کوئ نو هغه به تاسو ته پوره درکړی شي په داسې حال کې چې په تاسو به ظلم نه کیږي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف خیراتونه د هاغو فقیرو کسانو لپاره دي چې د الله په لاره کې ایثار کړی شوي دي په ځمکه کې د سفر کولو وس نه لري د ښه عفت یعنی له سوال نه د ځان ساتلو په وجه ناخبره کس په دوی د غنیانو ګمان کوي تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم تبه دوی په خپلو علامو سره پیژنې دوی له خلقو څخه په سختۍ سره بې ضرورته سوال نه کوي او هغه چې تاسو یې له مال څخه لګوئ نو یقینا الله په هغه باندې ښه عالم دی وما علينا